بسم الله الرحمن الرحیم. ورډ پروګرام تر اعظم تیر روز رحمت مونږ په ریویو ټیپ کې خبرې کړې وي. ریویو ټیپ کې ته وی مونږ سره نه باندې دغه کې مو باندې ریویو ټیپ کې نو نو بیا پرون مونږ ویو ټیپ ویلې. ریویو ټیپ کوم ختمه کړې ده ویډیو وی او ویو ټیپ مونږ ختمه کړې ده. نو دواړه اسانه دي. یو ورځ کې یو د دوی یو ورځ کې ورته دوی صحیح ډېرې اسانه موضوعات دي. نن راځم او په فایل کې به اوس خبرې وکم چې کله فایل تراشم فایل ټیب ته نو انفو دی. انفو باره کې زموږ د دې ډاکومنټ باره کې موږ له اوس معلومات راکړي او دې کې تر ټولو مهم دغه دا دی چې زه د خپل ډاکومنټ لا زه پروټکشن ورکولی شم. زه چې مثلا دلته دا وینډورډ پروګرام دلته زه راولم زه ورته وایم چې زه وینډورډ پروګرام کې زما ډېر مهم معلومات دي او زه غواړم چې دا یې څوک راخلاص نشي کړی. نو اول به راشم او دلته به ولیکم مثلا ما موضوع لیکلې ده د افغانستان په اړه. دلته مې لیکلي دي افغانستان. دلته مې ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ 10 پیراګراف لیکنه مې وکړه. دا مې کنټرول اس سره سیو کړه په ډیسکټاپ باندې. ډیسکټاپ ته راځم او دا سیو کوم. دا سیو نو فایل کې راځم دا اوس ما په ډیسکټاپ باندې سیو کړه دا موضوع افغانستان په نوم باندې. ورته چې څوک دې راخلاصوي نو هغه ډایرکټ پاسورډ غواړي. نو فایل کې به راشم انفو کې د پروټکټ ډاکومنټ ته اول ته به ریسټریکټ ایډیټینګ باندې به کلیک وکړم یا ورته چې انکریپټ وذ پاسورډ. دا د پاسورډ په ذریعه باندې څه انکریپټ کړه. نو پاسورډ ولته چې شي ورکوي ته هر پاسورډ ورکوي پاسورډ ولته ورکول شي. دوه پیره ولا پاسورډ ورکړم دا موږ سره اوس چې شو مدا اوس دا سیو. اوس چې هر کله زه د وینډورډ پروګرام را خلاصوم ما نه وسه غواړي پاسورډ غواړي ما ته وی پاسورډ راغلی. نو که زه اوس راشي یو نفر غلط پاسورډ ورکړي د پاسورډ از انکریکټ کار ولنه کوي تر څو پورې چې دو صحیح پاسورډ نه ورکړي. افغانستان ته راځم اول ته پاسورډ صحیح ورکوم بیا راځم فایل ته په فایل کې انکریپټ وذ پاسورډ کې تر دا چیک لري کوم اوکې کوم نو سره پاسورډ وسه شي کیږي نه غواړي. دا په دې کې دا یو څه مهم آپشن وو. ورپسې نیو ته چې راشم نو د نیو په واسطه باندې زه نیو بلینک ډاکومنټ اخیستلی شم چې لنډه لارې کنټرول ان دی. تېر روز مې درته ویلی کنټرول ان په ذریعه باندې زه نوی ډاکومنټ اخیستلی شم. ان په ذریعه باندې اوپن په ذریعه باندې کوم زوړ د وینډورډ پروګرام فایل هغه را اوپن کولی شم د اوپن په ذریعه باندې. د سیو په ذریعه باندې دا زه سیو کولی شم. د سیو اس په ذریعه باندې زه کولی شم چې څوک هم دا په بل ځای کې هم سیو کړم یا په ډیسکټاپ باندې یو پرې موږ سره سیو دی که نه بیا هم سیو کوم. خو د افغانستان په نوم باندې چې سیو کوم ما ته څه وایي بیا ثبت شو د افغانستان په نوم باندې رایټ کلیک ریفریش. دا راځم دې څه کوم فایل کې سیو اس ته راځم ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ پر دا اوکې بیا موږ سره سیو شو. خو که زه غواړم چې دا په بل نوم باندې سیو کړم چې دوه ما سره راشي نو نوم به ورله بدلوم نو ته ورله څه نوم ورکوې ته نوم ورکوې د دې سره موږ سره د سپورټ په نوم باندې یا ټاپک په نوم باندې موږ سره دغه عنوان دی دا اوکې دې پر بل ټاپک په نوم باندې هم سیو شوی وي. وګوره یو موږ سره افغانستان دی بل موږ سره ټاپک دی. ورپسې راځم فایل کې فرینډ دی چې کله په فرینډ باندې کلیک وکړم نو دا موږ سره فرینډ کېږي. زموږ دغه ورقه موږ سره فرینډ کېږي ته کومه ورقه فرینډ کوي نو فرینډ باندې او څو کاپیانې ته فرینډ کوي. زه ورته وایم ما ته 10 دانې کافیانې راکړه د هرې یوې ورقې 10 دانې کافیانې راکړه. کوم پرنټر تاسو به ډېرې پرنټري نو چې کوم پرنټر تاسو د کمپیوټر سره وصلي په هغې پرنټر باندې به کلیک وکړي نو مقه پرنټر د سره بیا پرنټینګ کوي. صحیح شو. پرنټ آل پیج دغه ټولې ورقې پرنټ کوي. نو موږ سره د یو نه واله تر 4 پورې ورقې دي 1 2 3 4 ورقې دي. ورته هم زه صرف دغه کرنټ دغه موجوده صفحه چې زه پکې ولاړ یم دغه صفحه یوازې پرنټ کوم. نو فایل ته به راشم پرنټ کې او په پرنټ کې به دغه لږ رالویه کړم چې دا یو ورقه موږ ته ښکاره شي. فرنټ کې ورته یم فرنټ کرنټ پیج ما دغه موجوده چې کوم ورقه ده دا راته 10 پیره پرنټ کړه چې په دې پرنټ باندې څنګه کلیک وکم نو زموږ سره به 10 پیره دغه اوله ورقه پرنټ شي.
او کته ورته وی چې پرنٹ آل پیج نو سلور ورکی دي سلور ورکی بلس د فیس کیږي پرنٹ کیږي چاپ کیږي دا پدې کې خبرې وی پرنٹ سلیکشن څه کار کوي نو زه راځم ورته زه دغه یوازې دغه زه پرنٹ کوم په دې صفحه کې نو فایل ته براشم پرنٹ باندې وکلیک وکم او پرنٹ کې براشم پرنٹ آل پیج کې پرنٹ سلیکشن چیک آن شوی دی چې کلیک په وکم نو موږ سره به هغه انتخاب شي چې اوس پرنٹ باندې کلیک وکم نو دغه انتخاب شوی ځای به ما سره لس 13 پرنٹ شي نور به یو ځای موږ سره نه پرنٹ کیږي د پرنٹ لنډ لار موږ سره څه شي دا کنټرول پی چې کنټرول پی ته ووهې دا سره څه کیږي پرنٹ راځي نو دا په دې پرنٹ کې په پرنٹ آل پیج کې یو څه خبرې وي نو راځم قاری صاحب دا موږ سره په دې کې خبرې وي کسټم پرنٹ کې زه په خپل خوښه باندې څه کولی شم کسټم پرنٹ کې زه په خپل خوښه باندې پرنټینګ کولی شم دلته ماته راځي نو دلته ورته زه چې ویم که نه زه ما سره سل ورکې دي څو ورکې دي سل زه دلته ویلی شم د شلو نه شل بیا دغه انډرسکور دا به زه بیا ووهم هایفن دې ته هایفن وایي شلو نه هایفن تر 13 پورې نو د سلو ورکو کې به موږ سره د شلو نه تر 13 پورې اوس پرنټینګ کېږي که چېرته ما سره سل دانې ورکې وي کار دی او که زه ورته ویم چې ما سره سل دانې ورکې دي ما له درېیمه ورکه کاما پنځمه ورکه کاما لسمه ورکه کاما پنځوسمه ورکه دا راته پرنټ کړه چې په پرنټ باندې کلیک وکم نو ما سره به درېیمه پنځمه لسمه پنځوسمه ورکه پرنټ کېږي یعنې کسټم وایي په خپله خوښه باندې ته یو څه کوې ته کسټم وایي دا ډېر مهمې اپشنې دي په دې کې زیاتره خلک داسې وي چې بند پکې راځي حتما نو دا زده که انشاءالله دومره مهم نه دي آل پیجز ټولې ورکې پرنټ کوي سلیکشن دلته څه کوي انتخاب شوي ځای ته صرف پرنټ کوي پرنٹ کرنٹ پیج موجوده صفحه کې چې دلته ولاړې هغه موجوده صفحه سره څه کوي پرنټ کوي او ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی پرنٹ کسټم پرنٹ په خپله خوښه باندې زه کوم دلته به ته ورکوې بیا که چېرته د هایفن وکاروئ نو هایفن د دې رینج نه تر دې رینج پورې ماله پرنټ کا او که زه ورته یم چې دوه ورکه کاما دا ورکه کاما دا ورکه کاما دغه ورکه لږ زه ودرېږم دلته ګوره ما ته آپشن هم راکوي وایي ټایپ پیج نمبرز end or page range separated by commas counted from the start of the document or the section. For example, type 1 3 نو اوله ورکه به پرنټ کېږي درېیمه ورکه به پرنټ کېږي پنځمه او د پنځمې نه تر 12مه پورې دغسې سره دا راځي دا په دې کې یو څه مهم آپشنې وي پرنټ مارک اپ څه کار کوي نو دا موږ سره چې دا چیک موږ سره آن وي نو د کمنټ ځای به موږ سره پرنټ کېږي مثلا زه غواړم دلته په دې له کمنټ زه ورکړم نو را به شم ریویو ټیب کې نیو کمنټ نو څه په نوم باندې ته کمنټ ورکې کمنټ ورله ورکولی شي زورته یم وانټ منه ټو ښه وانټ مې انتخاب کو کمنټ مې بس راوستو دا کمنټ ما راوستو زه غواړم کنټرول پی کې چې د کمنټ ساحه هم زه څه کمه راشي ما سره نو زه به راشم څه ته اور به راشم سمپل مارکاپ کې آل مارکاپ نو ورته سمپل مارکاپ او فایل کې راځم فایل کې پرنټ ته او په پرنټ کې راځم دغه چیکو لرې کوم نو هغه پرنټ به موږ سره هغه میسیج ځای به ورک شي او که نه تا سره دغه پرنٹ مارکاپ لګېدلی نو هغه میسیج به سره دلته راځي نښه بیا سره راځي پرنٹ اونلی پرنٹ آټ پیج چې دا چیک موږ لګولی وي او دا پرنٹ کم نو چې ما سره 100 دانې ورکې وي په 100 دانې ورکو کې به موږ سره څه شی وي یوازې به موږ سره طاق ورکې پرنٹ کېږي طاق ورکې اوله درېیمه پنځمه اوومه نهمه همداسې یولسمه ورپسې ځه او که دا چیک آف وي بیا به نه پرنٹ کېږي print only even pages یوازې جوکت ورکې ما دا پرنټ کړي دوه څلور شپږ دا چک چې آن وي دا په دې کې خبرې وي پرنٹ ون سایډډ یو طرفه موږ ته څه وکړه
پرنټینګ وکا نو ځینې پرنټر موږ سره د سیم دي کنه چې هم سره بوت سایډ پرنټینګ کوي دوه طرفه پرنټینګ کوي دا ورکه چې سره بلاړ شي دغه طرف نه به ته پرنټر دغه کی راونی سي او به په بل طرف باندې پرنټینګ شروع شي رنګه پرنټر کې دا شته کاری سي ها فوټو کاپي ولله چې ورغلې ورته د دې پرنټر شته چې هم سره دوه ورکه پرنټ کوي اټ ټایم دوه ورکه دویم دوه سایډ دوه مخه پرنټ کوي نو بالکل شته چې دا انتخاب کینو بیا دواړه ورکه موږ سره سکیږي پرنټ کیږي ورپسې کولیټډ چیکس ته کولیټډ چیکس موږ سره بای ډیفالت انتخاب وي نو کما سره اوس سلور دانه ورکه دي د سلور ورکه ز غواړم لس پیرا دا پرنٹ کم نو چې کولیټډ ما سره وي نو اوله ورکه بیا دویمه بیا دریمه بیا سلورمه اوله دویمه دریمه سلورمه اوله دویمه دریمه سلورمه په دغه ترتیب ما سره ورکه پرنٹ کیږي او که زور دیم چې انکولیټډ انتخاب کم نو په دې کې ما سره اوله ورکه سلور پیرا پرنٹ شي دویمه ورکه په سلور پیرا پرنٹ شي دریمه تر لسو پورې و صحیح ده دا په دې کې خبرې وي ورپسې بل چې موږ سره کوم چیک دی پورټریټ اورینټیشن کنه لینډسکیپ چې لینډسکیپ کو نو سره ورکه دلته سکیږي لینډسکیپ کیږي او چې پورټریټ کم پورټریټ کیږي ورکه سره کوم ورکه د لیټر ورکه سره د A4 د چې هر ورکه سره یې مغه انتخاب مرجنز تاسو پکار دی تیار می درته ویلی په تاسو شان مرجنز زمون پکار دی یو ورقه په شیټ باندې غواړي دغه زمون سره چې کوم اوس درې ورقه ته خبر راغله څنګه چې مونږ د سو کړلو دغه مرجنز مونږ چینج کو چې دا نارمل کم بیرته وسلور ورقه شي دا سلورم ورقه دې پورا راغله ورپسې زرا اعظم په دې زوینده سلور ورکې دي دا زه غواړم چې په یو ورکه کې ما سره دا پرنټ شي په یو مخ کې دا سلور مخونه پرنټ کوم نو دلته براشم 4 پیجز پر شیټ باندې وکلیک وکم او دا بس کما په دې باندې می کلیک وکړو دلته چې پرنټ کوم نو دا سلور ورکې به موږ سره په یو مخ باندې پرنټ شي په دغه ترتیب کې دلته تیار شیپونه خوده دي 1 پیج پر شیټ 2 پیج پر شیټ 4 6 8 16 پیج پر شیټ شپاړس ورکو پورته کولای شي سو کې چاپ کې دا زموږ په پرنټ کې یو څو مهمه آپشن وي صحیح ده پیج سیټ اپ باندې چې کلیک وکړم هغه د پیج سیټ اپ زیته موږ راولي ګټر او دا یو ځای او بل ځای موږ تیار ویلې دا په پرنټ کې خبرې وي د شیر په ذریعہ باندې زه کولای شم چې د خپل ډاکومنٹ تھرو ایمیل یا آنلاین ز پریزنٹ کوم نو هم څه کولای شم شیر کولای شم دا په دې کې خبرې وي د ایکسپرت په ذریعہ باندې زه کولای شم چې څو کما دا پی ډی اف ته چینج کوم ایکسپرت په ذریعہ باندې زه چینج فایل ټایپ نو څه ته چینج کړئ مختلف قسمه فایل ټایپ ته سره دي دا د پی ډی اف شي په پی ډی اف چې شي خاري سے بیرته پی ډی اف کې د زور افغانستان د پی ډی اف کې سیو کیږي او تم په ډیسکټاپ باندې راته سیو کا پبلش کا نو دا ولهم سره پی ډی اف د دینه جوړ شو خو چې کله پی ډی اف زبیر تقاری سے مثلا تعالی ما یو پی ډی اف فایل درولېګو پی ډی اف کې خو ایډیټینګ نه کیږي اوس کدا ورډ پروګرام دی ما سره د زستا کمپیوټر ته درولېګم خاري سے نو ستا په کمپیوټر کې زما په کمپیوټر کې دا ورډ فایل سکیږي فرق کوي ډیر غټ فرق کوي خاري سے نو د دې په خاطر چې دا فرقونه کې دا ز پی ډی اف ته اړوم چې پی ډی اف ته وړم چې څنګه زما په کمپیوټر کې اوپن کیږي هغه څه بستا په کمپیوټر کې دا اوپن کیږي څه فرق به پکې نه راځي نو څو ګورې د افغانستان په نوم باندې چې موږ سره څه شی وو هغه موږ د ډیسکټاپ پر مخ باندې په پی ډی اف کې دا سیو ساده دی خپل پی ډی اف کو بیا دې شپ کې کوم چې کله یو فایل ماته درکو د پی ډی اف فایل خالص به دا خپل کمپیوټر کې خلاص کې پی ډی اف نو در سره چې کله غواړي په دې کې ایډیټینګ وکړي دا به ورډ پروګرام ته راړی په دې باندې به رائټ کلیک کوي خالي سے اوپن وذ باندې به کلیک کوي ما هو شیر او هي شیر نه رائټ کلیک اوپن وذ کې د ورډ کې دا راخلاص نه چې کلیک وکړي خالي سے نو تاسو به دا په ورډ کې راخلاص شي خو دغه پیلونه به ګډوډ شي تاسو سره څه شي وشي فایلونه وسره ګډ کله د سره عکسونه ایمیجونه دا یو طرف ته منډه کړي بل طرف ته منډه کړي ګر چا پیر به موږ سره څه شي دا بر سره ګډوډ شوی قاری صاحب نو کوشش کوئ چې و دغه فایل څه کوئ د پی ډی اف فایل په مغه پی ډی اف کې خلاصوي د کلوز په ذریعہ باندې څه کولای شم قاری صاحب دغه د وین ورډ پروګرام چې کوم ډاکومنٹ دی هغه ډاکومنٹ زبندولای شم چې کومي ورکې دي نور دغه موږ سره هغه دغه شته قاری صاحب
صرف هغه صفحې موږ سره بندېږي چې لنډه لارې موږ سره کنټرول د کنټرول ان په واسطه باندې زه بیرته سره راوړلی شم ډاکومنټ راوړلی شم د کنټرول ډبلیو په واسطه باندې زه دغه بندولی شم کلوز دا په دې کې یو څه خبرې وي کنټرول ان په واسطه باندې بېته دا راوړه ماته ورپسې اکاونټ دی نو اکاونټ په ذریعه زه کولی شم چې څه وکړم په مایکروسافټ آفیس پروګرام کې د یو اکاونټ جوړ کړم ایمیل اکاونټ ګوګل اکاونټ مایکروسافټ اکاونټ دغه شان مختلف اکاونټونه یې کنه ټیک ټاک اکاونټ او همدارنګه دینه زه د دې وینورډ پروګرام دغه کلر چینج کولی شم وته هم ډارک ګری دغه سي کلر ته ماته وینورډ پروګرام چینج کا فایل کې راځم کلوز تا خ کلوز کو نه کنټرول ان تا فایل کې راځم اکاونټ کې ورته ګری فول مینه د خو وایټ کې وخت نو ګره ګر چاپیر مون سره څه شو سپین شو ورته نو مغه بای ډیفالت ادي حالاتو کې صحیح وو نو کلر فول مون سره صحیح دی بس کلر فول وشي بل چې مون سره کوم کمانډ دی آپشنز نو آپشنز اوس شروع شو په آپشن کې اول نمبر چې مون سره کوم کمانډ دی شو مینی ټول بار آن سلیکشن دا چې موږ سره آن وي نو ما دلته ولیکو افغانستان صحیح شو قاری صاحب د افغانستان اوس کوم زه د افغانستان زه انتخابوم چې کله انتخاب کوم دا مینی ټول بار دی قاری صاحب دا مینی ټول بار وای تا دا لیکنه انتخاب کړ دې ته رنگ بدلای بولډ کای څه تغیرات پکې راولي دا د اسانتیا په خاطر راځي کله تیار کوم څه د پند په نوم باندې ارسشته لري دا په دې کې خبرې دي زور ته دغه چک چې زه کله آف کوم ورته اوس ماته مینی ټول بار مرا ولا نو چې افغانستان انتخاب کوم راځي نه راځي ورته نه راولای چې کله زه انتخابوم ماته دغه مینی ټول بار راولا چې وکې کوم نو څو ګوره خلشته قاری سي راغی راځي ورپسې دویم نمبر چې موږ سره کوم چک دی انیبل لایو پریویو انیبل لایو پریویو سمانا د لیکنه مې انتخاب کړه او دا مې دی خې طرف ته راورسوله دلته راځم ګوره قاری صاحب سکیږي لایو پریویو ولته شته حالانکه ما د دې هیڅ تغیرات نه دی راوستي خو دا لایو پریویو راځي دغه سایز دی ګورم لایو پریویو ګو نو دغه لایو پریویو د نور مان سره نه تر سره کیږي دا چک اپ کا دا اوکے کا نو چې اوس راځم اوس ګوره لایو پریویو تر سره کیږي نه تر سره کیږي همدارنګه سایز او چې کلیک هم سره بیا تر سره کیږي آپشن کې راځم دا چک ورته کوم بل چې موږ سره کوم کمانډ دی اپډیټ ډاکومنٹ کنټیل ویل ډراګینګ دا څه کار کوي دا اوکے کوم او دلته زه راځم انزرټ ټیب کې یو شیپس مې راوړو دغه شیپس ما راوړو نو دا شیپ چې زه یو ځل انتخابوم خو په اسانۍ بل ځای ته انتخاب شي نو که زه دا مې روان کو او زه غواړم چې دا بېرته ما خپل ځای ته ویځم نو ما ته معلوم یې خپل ځای نه معلوم خو لږ تغیرات مغیرات به پکې راځي زه ورته یم داسې دي نه چې کله ما یو شیپ ما مکمل عمل ته پرېښی نه تر هغې پورې د هغې ځای نه زموږ سره دا نه راځي بیا د مې مغزه کې خوښ شو بس دا به څه وکړم مغزه ته مې بېرته راولم او که نه تر څو چې ما بل ځای کې کلیک پرېښی نه هلته به موږ سره هغې پورې موجود یو خیال شته قاری صاحب دا د دې شي خبرې وي دې کې دا ټولې آپشنې مهمې نه وي خو یو څه آپشنې پکې مهمې دي سکرین ټپ سټایل سکرین ټپ سټایل ستاسو ډول پکار دی نو که زه راشم دلته وګورم قاری صاحب دلته دا مې ډیلیټ کو دلته ګوره ها زه په دې کمانډ باندې ودرېږم ما ته مکمل د سکرین ټپ ښایي د سکرین ټپ وایي چې ما ته وایي د دې او معلومات د دې کمانډ باره کې موږ ته ډسکرپشن هدایات راکوي معلومات راکوي وګوره انکریز فونټ سایز کنټرول پلس دغه موږ سره شارټ کټ دی کنټرول پلس بونیسم او دغه کلوز انګل بریکټ دی دا وایي کلوز انګل بریکټ دی شارټ کټ دی نو زه ورته یم چې دا د موږ سره نور نه ښودل کېږي آپشن کې به راشم دلته به ورته ویم چې یوازې ډونټ شو پیچر نو صرف نوم به ښودل کېږي او دغه پیچر به نه ښودل کېږي چې اوس وګورم نوم یوازې راځي هغه ډسکرپشن نور لارښوونه موږ ته نه ښایي مکمل تفصیل نه ښایي زه ورته یم چې هېڅ دې نه ښودل کېږي ډونټ شو سکرین ټپس موږ ته مه ښایه نو چې اوس پرې پاسه ودرېږم نه ښودل کېږي ورته یم ما ته دې ښودل کېږي
مدد خودل کیږي بدې بعد نورو سره خودل کیږي دا پدې کې اوس خبرې وي ورپسې اوس ګورم چې او دې کوم په پاسه دا غان نه کوي ان مینه کو فایل کې راځم آپشن کې ها ډونټ دا اوکې کوم موږ سره خودل کیږي خیال نشته آپشن فایل کې راځم آپشن کې بل موږ سره یوزر نیم دی یوزر نیم چې موږ سره کوم یوزر نیم یې دلته شته دی او انیشل د هغې لومړنۍ لغت رالی او کدا چې موږ سره آن وي نو we always use these values regardless of sign in to office چې کله زه office ته sign in کېږم نو موږ سره دغه values ځان سره یادداشت ساته بس همدغه زموږ سره by default یوزر نیم وي دا زموږ انیشل لومړنۍ دغه وي او کلر په لومړه خبرې دي موږ ته په دې ډول فارمیټ کې راولا وایټ کې راولا او ګرے کې راولا بل یو مهم آپشن دی show the start screen when this application start دا مې درته ویلی و کنه او یو وخت ویلی اوس او اول وختونو کې مې ته ویلی و چې کله زه وینورډ پروګرام را خلاصوم نو موږ سره ډایرکټ چې کوم دی سټارټ سکرین موږ سره راځي چې کلیک وکړم ګوره موږ سره سټارټ سکرین د موږ سره نه راځي ډایرکټ د وینورډ پروګرام را خلاصيږي نو که زه راشم آپشن کې او دا چیک ورته ولګوم اوس اوکې کوم او بیا وینورډ پروګرام څه کوم را خلاصوم نو بیا موږ سره څه کېږي سټارټ سکرین به هم راځي دې د سټارټ سکرین اف وینورډ پروګرام وایي فایل کې راځم آپشن کې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی نو دې کې براشم د ډسپلی کې شو وایټ سپیس بټوین پیجز ان پرنٹ لی آؤٹ ویو دا څه کار کوي دا موږ ته د ورقو ترمنځ دغه سپیس ښیي دغه سپیس چې ډبل کلیک وکړم ګورئ خلشته موږ سره اوس چې ورقه زه کنټرول انټر سره ورقه اخلم کنټرول ان سره کنټرول انټر سره زه ورقه اخلم نو موږ سره ورقه دغه ډول راځي دا ځکه چې دا موږ سره دغه چیک څه شي شوی دی دلته موږ چې کلیک وکم آپشن کې هغه ډسپلی کې چیک موږ سره آف شوی چې ډبل کلیک وکم چیک موږ سره آف کیږي صحیح شو یا راشه او تم د ماته بیت د ورقو په شان ښکاریږي فاصله د موږ سره دغه شان ښکاری نو وګوره فاصله موږ ته دغه سره راکړه نو بشیر دا چیک د سره آف شوی وي به دا د دې طریقه باندې تاسو صحیح کولای شئ دلته ډبل کلیک وکړه یا فایل کې راشه آپشن کې دا چیک آف کا نو موږ سره تر سره کیږي نو خیال شته او ورکه موږ سره اوس په دغه ډبل ډیزاین کې ښیي ورپسې راځم فایل کې آپشن ته او په آپشن کې راځم ډسپلی کې دغه چیک ورته آن کوم شو هایلایټر مارکس دا څه کار کوي نو که زه راشم او دلته مې از ایکول ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند سره لیکنه وکړه دلته مې دې له هایلیشن ورکو ته دغه ډول هایلیشن دی له ورکا او دغه چیک زه آف کوم نو موږ سره به هایلیشن نه ښکاري ډسپلی کې ورته هایلایټر ماته مخ آیا چې اوکې کوم نو هایلایټر موږ سره ورک شي او فایل کې راځم آپشن کې ورته دا هایلایشن د موږ سره خودل کیږي شو ډاکومنٹ ټول ټپس آن هاویر دا څه کار کوي ورته مثلا نور نه خودل کیږي نو کلر څه یو پیرا کش نو بل موږ سره چې کوم کمانډ دی هغه موږ سره په انسرټ ټیب کې زرا اعظم څه دا زه په انسرټ ټیب کې راشم دی هایپر لینکس تا او په هایپر لینکس کې مثلا زه غواړم سو کما انسرټ ټیب کې هایپر لینکس تر اعظم په هایپر لینکس کې دا وینورډ پروګرام انتخابوم دلته به اوکې کوم چې اوس په پاسه ودرېږم مته وی کلیک اور ټیب ټو فالو لینکس دې څه وایي دې د ټول ټیپس وایي نو دا ټول ټیپس د موږ سره نه خودل کېږي دا پاسه نه چې کوم دغه دی آپشن دی نو فایل کې راشه آپشن کې په آپشن کې ډسپلی کې راشه دا ټیک آف کا دا اوکې کا نو چې پاسه ودرېږم هغه لیکنه نه راځي ته لیکنه دی راځي چې فایل کې راځم آپشن کې ډسپلی کې چې ورته آن کم دا اوکې کم نو لیکنه موږ سره راځي هلشته دا لیکنه دغه بکس غونډه صحیح شو مشهور خو نه ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی نو هغه موږ سره وګورئ زما سدل ته وهل ما بیک سپیس وهو ما ټیب بٹن وهلا ما انټر بٹن وهلا ما بیا ټیب بٹن وهلا بیا بیک سپیس وهو نو دغه علامې ورته دا ټولې ما ته راښکاره کا نو آپشن کې وراشم ډسپلی کې
نو ټیب کریکټر ماته راښکاره که داسې ښودل کېږي، سپیسز راښکاره که داسې ښودل کېږي، پیراګراف مارکس راښکاره که داسې ښودل کېږي، هیډن ټیکسټ موږ سره چیک آن دی ورته هم دا آپ کا. نو چې دا ټول ورته انتخاب کړم ورته هم شو آل فارمیټنګ مارکس، ټول مارکس ټولې نښې د موږ سره ښودل کېږي. نو خیال شته هغه نښې موږ ته ښیي خو هسې په زول دي، کوم معنا لپاره نه استعمالېږي، دا بیا ته آف کړه. بل چې موږ سره هیډن ټیکس دی، شو هیډن ټیکس، دا هم درته یو ورځ کړی و. زه به راشم دلته به لیکنه وکړم، دلته مې از ایکول ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند سره لیکنه وکړه او دلته راغلم دغه ټیکس مې هایډ کو. دلته به راشم د فنټ کې او دغه هیډن ته به چیک ولګوم، دا به اوکې کړم، نو هغه خط موږ سره څه شو پټ شو. نو دا اوس چې د دې فنټ د لارې زه نشم راوړلی، دلته فنټ د لارې زه دا نشم راوړلی، هیډن ته چیک آف دی. د دې لپاره به راځي فایل کې، په فایل کې به آپشن ته راځي، په آپشن کې به ډسپلی کې راځي، دغه هیډن ټیکس ته به چیک لګوي او دا به اوکې کوم. نو بیرته به ما سره دا هیډن چیکس راځي، خو دې در لاندې څه شی دی کرښې دي، کرښې دي، خیال شته. نو زه ورته سره راځم او فنټ کې به راشم، اوس به دا چیک موږ سره آن شوی وي، دا به آف کړم، دا به اوکې کړم. نو موږ سره اوس هغه خط فایل کې به راشم آپشن کې، او په آپشن کې به دغه چیک بیرته څه کړم، دا به آف کړم او دا به اوکې کړم. نو بیرته به لیکنه موږ سره عادي حالات ته راشي. خرانغله بیا راځم فایل کې، په فایل کې آپشن کې راځم او دغه ډسپلی کې دغه چیک ورته آن کوم او دا اوکې کوم. لیکنه موږ سره راځي، دا به انتخاب کوم، ورته نه دی لیکنې لپاره څه وکړه، دغه هیډن چیک لرې کا، دا به اوکې کوم. نو موږ سره ترې اوس لرې شول، هغه لیکنه ترې ډاټ 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 ته مونږ لرې شول. ورپسې بل چې موږ سره کوم مهم کمانډ دی په ډسپلی کې، print driving greeted in word، دا څه کار کوي، دا چیک کدا چیک موږ سره آف وي دا اوکې کوم. دلته مې کنټرول ا سره دا انتخاب کو، ډیلیټ مې کو، نو سره اعظم انسرټ ټیپ کې یو شیپس راغلم، دا شیپ مثلا ما څه کو، دا شیپس ما راوړو. اوس کنټرول پی ته ووهه، دا سره ما شیپس نه پرنټ کېږي، ځکه نه پرنټ کېږي چې دا موږ سره دا چیک آف دی. نو ډسپلی کې به راشم، دغه چیک ورته آن کړم او دا به اوکې کړم، نو موږ سره دا پرنټ کېږي. ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی په ډسپلی کې راځم، دغه چیک آف کوم او دا اوکې کوم، دا مې بند. اول راځم ډیزاین ته، په ډیزاین کې پیج کلر کې د پیج له دغه ډول کلر ورکوم، او بیا راځم انسرټ کې، په انسرټ کې پکچر راوړم او ای ډرایو ته راځم، په ای ډرایو کې مای پکچر کې زه یو پکچر راوړم، دا پکچر ما راوړم. کنټرول پی ووهه، نو موږ سره پکچر پرنټ کېږي او هغه موږ سره رنګ نه پرنټ کېږي. نو دا رنګ ولې نه پرنټ کېږي، ځکه نه پرنټ کېږي دا موږ سره پرنټر باندې بوج راوړي، لوډ راوړي، رنګ ډېر مصرفوي. دا چیک د کمپنۍ د خوا نه آف وي، دا به تاسو آن کوئ، کنټرول پی ووهه او سره پرنټ کېږي. په آپشن کې بل چې موږ سره په ډسپلی کې کوم مهم کمانډ دی، پرنټ ډاکومنټ پراپرټیز. نو ما ته د ډاکومنټ پراپرټیز پرنټ کا، د ډاکومنټ پراپرټیز موږ سره دلته ده پراپرټي، دا زموږ د ایډوانس، دا زموږ د ډاکومنټ پراپرټي دا ټوله دا که پرنټ کوي، ډاکومنټ پراپرټیز نه پرنټ کولی شي. دا چیک به سره آف وي. پرنټ هیډن ټیکسټ، پټ شوی خط ما ته پرنټ کا، دا چیک چې زه آن کم، دا به دواړه آف کم، دا به اوکې کم، او دا به راشم ډیزاین کې دغه ورقه به بیرته سپینه کم. ورپسې راځم بل چې موږ سره کوم کمانډ دی، نو دلته لیکم از ایکول ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند، دا لیکنه ما ورته انتخاب کړم، دا پټه کړه. هوم ته راشم، په هوم کې به دغه هیډن کم، دا به اوکې کم. او فایل ته راشم، په فایل کې به آپشن کې راشم، ډسپلی کې دغه هیډن چیکس ته به چیک لرې کم، دا به اوکې کم. نو خط موږ سره پټ شو، پټ دی خو پرنټ کېږي به، پټ دی خو پرنټ کېږي به، زور دی نور دی نه پرنټ کېږي، هغه چیک لرې کا، اوکې کا. اوس کنټرول پی ووهه او نه پرنټ کېږي موږ سره. ورپسې ډسپلی کې چې بل موږ سره کوم کمانډ دی، اپډیټ فیلډ بیفور پرنټینګ. نو که زه راشم دلته کنټرول F9 ووهم، دلته ورته ویم ډیټ، دلته مې ورته ولیکل ډیټ، او دلته راځم فایل کې آپشن ته راځم، دغه چیک ورته آن کوم. تم اپډیټ فیلډ موږ سره دا فیلډونه اپډیټ شي بیفور پرنټینګ، مخکې له پرنټینګ څخه. نو چې اوس کنټرول پی ووهم،
نو څه شو تاریخ. تاریخ راغی په ډیفالت د پرینټینګ نه مخکې څنګه زه پرینټینګ ته راغلم هغه فیلډ ما سره څه شو تاریخ. اپډیټ شو ته نور دې نه کېږي بل راځم پروپینګ ته په پروپینګ کې اول چې موږ سره کوم آپشن دی آټو کریکټ آپشن نو دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي وعلیکم السلام په دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي دا اول چیک به ترې ته ووایم نور به انشاءالله سبانه ورځ هم په وینوټ پروګرام کې شته دی شو آټو کریکټ آپشن بټنز دا څه کار کوي که دا چیک ما سره آن وي او دا زه اوکې کم دا زه اوکې کم دا راځم دا مې بند کو زه دلته لیکنه کوم زه څه ډول لیکنه کوم ورته ما دلته زه لیکم افغانستان چې دا افغانستان انتخاب کم دلته موږ سره دغه بټن راځي آټو کریکټ آپشن بټن راځي دغه دې په واسطه باندې دا انډو کولای شم دې بټن په واسطه باندې دا بټن دا آټو سټاپ کیپټلایز فرست لیټرز اف سنټنسز نو ته دغه چیک د موږ سره نه خودل کیږي دا افغانستان سپیلنګ غلط دی ځکه افغانستان صحیح شو زه دا انتخاب کا دغه تلانه دغه بټن موږ لرا کوي ورته نور دغه بټن موږ لا نه راکول کیږي سپیلنګ غلط دی افغانستان سپیلنګ صحیح دی ها نو د مولیکل افغانستان دا څه کومه انتخابو اوس راځي دا کلیک اپ خو هغه بټن موږ سره دلته راځي وختي به راغلی و صحیح ده اوم لیده تاسو زور دې ما بټن دې موږ سره نه شو کیږي نو آپشن کې براشه وسطه پروپینګ ته پروپینګ کې به آټو کریکټ آپشن کې دغه چیک آف کم دا به اوکې کم نو موږ سره نور هغه بټن نه خودل کیږي او چې دغه چیک د سره آن وي نو موږ سره بلیکنه چې کله دغه چیک موږ سره آن وي دا موږ سره خودل کیږي دا نور آپشن به ان شاء الله سوال ده ویم دې کې کار لګ ډیر دی ها is equal to rand bracket شروع bracket بند په ذریعہ باندې تاسو کولای شئ دلته مثلا ته نور لیکنه راغه په ځای باندې راوستلای شئ زور دې دلته څه لیکم احمد د احمد په ځای باندې ما دلته چی شی راولا ورته زه چې کله دلته ولیکم احمد د احمد په ځای باندې دلته چی شی راځي نو دلته ولیکم my name is Ahmad my father name is Javed I am from Afghanistan I read in class 4 نو څوم لیکل څه کوي کوا مدا اټ کا دا اوکې دلته اوس کا احمد او انټر کا هغه لیکل سره راځي دا از ایکوال ټو رند لیکل شروع لیکل باندې دی ورکړه دا همدغه سي دا کوم جادو مادو نه ماتر نه ریخه په دغه طریقه باندې دوی دا راوسته صحیح شو ټول یو لیکل راځي اران کې پر ټول لیکنه مو څه لیکنه وکړه یو برخدات شل پیراګراف لیکنه وکړه شل پیراګراف الته ته یو نوم ورکړه هغه از ایکوال ټو رند ورکړه ته وې از ایکوال ټو قاری او انټر کا از ایکوال ټو سی چې څه وته ورکړي نو دا زموږ په دې کې خبرې وي او بس به مو زما په لپټاپ کې چارج نشته